په هرات کې د خصوصي سکتور له لوري پر 15 شپې تجاري بزمکې د تازه میوو او سبزیو د پلور د یو مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلین وایي دغه مرکز به د 2 میلیون ډالرو په لګښت سره د 6 میاشتو په موده کې جوړ شي او څه باندې 600 هټۍ او سړې خونې به پکې شاملې وي چې د 20,000 متریک ټونه میوې د ساتلو ظرفیت لري. سهولت‌هایی که ما اینجا در برای دکانداران و برای تاجران عزیز خود برای باغداران عزیز خود مد نظر گرفتیم، دکان‌های معیاری معمار میشه، دفترهای تجارتی معمار میشه و انگارهای معیاری برای باغداران و زمینداران معمار میشه که در از او انگارها میتونم دهقانین ما زمینداران ما محصولات خود بیارم اونجا به فروش برسانم و جای بسیار معین معیاری بزنم ما میشه. سهولت خوبی به مردم ما میشه. تقریبا سردخونه های به اینجا تیار میشه، معیاری تیار میشه که 20,000 تن سردخونه ما پیشنهاد داریم. همراه تقریبا 600 دیکون برای مردم خود آماده کردیم که همین مردم ما از مصیبت و مشکلات و همراه 4 فاز تروار فروشا اما ترکاری ها ما سیوای. خوشحال هستیم که این میدومار کلون مرکزی جور میشه برای ما، برای همیشه. این میدومارا که بود 5 تا میدومار اینا بر روی سرکای راه عبور مردم رو بند میکنه. این میدومار که بخیر ان شاء الله درست شه، جای کلان بزرگ تقریبا 64 جریب زمینه که اینجا درست میشه، بسیار ما ان شاء الله بخیر راحت میشیم از این کار. د هرات سیمایز مسؤلین هم د کرنیزو محصولاتو له لارې پر ځان بسیاینې ټینګار کوي او د دغه مرکزونو جوړیدل د تازه میوو او سبزیو ساتلو لپاره مهم یادوي. مایه‌گذارای عزیز ما انتخاب کردن که ترافیک در اون کم است، بیروبار کم است و نفس بیرون کردن میدانبار سبب این میشه که ازدحام و ترافیک در شهر عزیز ما کم شود. در این میدانبار باذن الله جل جلاله میوه ها در سردخانه های اساسی محفوظ میمانه تا که به فصل او که کمبود است باز فروخته شود. بل لور ته د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت چارواکي په تیرو 4 کلونو کې د هیواد په ګڼو برخو کې د سړو خونو او تازه میوو د پلور مرکزونو جوړېدو لپاره د 20,000 جریب ځمکې له ځانګړې کېدو خبر ورکوي. اسلامي امارات خاص کار وزارت زراعت په دې بنیاد باندې زیات مځکې چې زمونږ تقریبا په دې 4 کالو کې 10,000 جریب مځکه موږ مسایي سکتور ته ورکړې ده. په دې بنیاد باندې چې الته مسله یا ساتخانه جوړې شي او د محصولاتو لپاره د بازار موندنې لپاره مرکزونه جوړ شي. ورته وخت کې تر دې مخکې هم د کروندګرو او بڼوالو د هیواد په ګڼو برخو کې د لا ډیرو معیاري سړو خونو پر جوړېدو ټینګار کړی دی.